السلام علیکم، جوړ په خیر. تاسو ټولو ګرانو کتونکو ته امید ساتم چې ښه به وئ، جوړ روغ او خوشحال به وئ. یو ځل بیا زه غزال نظري سره خپل آیلین جانه تاسو سره یم. امید ساتم چې تاسو هم ما سره تر اخري شېبو پورې پاتې شئ. د اختر شپې ورځې هم نږدې دي، د بس روان دی اختر. نو زه خو خیر ډېره ساده جینۍ یم، په میک اپ او په دې څیزونو نه پوهېږم. نو دا د آیلین جان خواهش ده چې نن باید لاړ شي، نن شپه باید ګورئ شپه ده، خاموشي ده او آیلین جان غواړي چې لاړ شي نن پارلر ته، هلته چې څه کوي نه پوهېږم. نو آیلین جان سلام، جوړ په خیر، څنګه وعلیکم طبیعت دې سلام، ښه دی؟ سلامونه نکهیلې. وعلیکم خوشحاله السلام، اوسئ. جوړ په خیر، څنګه ښه یم. ښه خوشحاله تاسو؟ ښه یم زه هم. شکر. زه الله دې وکړي چې تل همدغه شانتی ښه و خوشحال و سوکاله اوسیم. دوستای عزیز، امروز دیگه امشب آیلین جان میخواید برم آرایشگاه که تا روز خوشبختانه بگم رویشان هم ندیدین که آیلین چه قسم است، میخواد خود مقبول بسازه، مقبول است، مقبولتر میخواد خود بسازه، جور کنه و میریم آرایشگاه دیگه ببینیم که چی تصمیم داره که چی کارا انجام میده اونجا. نمیفهم دیگه. تا آخر برنامه با ما باشین، جای نروین. وگران گفتن که مونږ کوم پارلر ته ځو؟ ګل د سبا پارلر ته، چې واقعا کار یې ډېر ښه دی، صفا کار کوي. بل کار نه مهم اخلاق، خوش اخلاقه خلک هسې خوښېږي. ځینې خلک شته دي چې هېڅ خبره به معلومه نه وي خو تندی به یې اچولی، نو هغه شانتې خلک په ما هسې ښه نه لګي، پته نشته نه به یې اچولی. زه چې څومره هم خفه یم غوسه یم که نه چې یو بل کس ګورم بیا هسې دروغ خاندم. ښاګرانو کتونکو دوستانو مینهوالو، زو پارلر ته، هلته به نن شپه خوشبختانه به ویم چې تاسو به د آیلین دا خوږه او ښایسته مبارکه مخ به هم تاسو وګورئ. تاسو به هم په تمه یې که نه چې د آیلین دا مخ سره کمته ده، دا پوزه یې څنګه ده. نو نن په دې خبرونه کې وګورئ. آیلین جان څه احساس لري نن چې ستا دا مبارک مخ څېره خلکو ته لیدونکو ته ښایي؟ خاص نه، خاص احساس نشته. احساس نشته، احساس یې مړ دی، الله مه کړه. جنازه یې کله ده؟ شوی دی. استغفرالله، الله دې نه کړي. ښه دوستانو، ګپ شپ د پکې روای. نو تاسو هم چېرته مزې چینل سره پاتې شئ، لاړ شئ چینل سبسکرایب کړئ، لایک او خپل نظریات شریک کړئ. هغه ځینې دوستانو په رنګ کې نه چې خپرونه په یوټیوب ګوري او راشي بیا نظر په کال کې وي چې ستاسو خپرونه داسې وه، ستاسو خپرونه داسې وه، جالبه وه، دا وه، خو خدای دې بېخونه باسه ورشه که نه هماغه یوټیوب کې خپل نظر شریکه موږ سره. ښه دوستان دي ګپ لګوم ورسره، نو تاسو زړه کې مه نیوئ، تاسو ته چې نه وایم تاسو بېغمه شئ. نو چېرته مزې چینل سره پاتې شئ. ښه ګرانو کتونکو، څنګه چې ما ویلې چې موږ به پارلر ته ځو، ما غوښتل چې لاره کې هم ویډیو وکړم، خو واقعا چې نن سبا حالت دومره داسې ګډوډ دی پته نشته، هر روډ بند، هر سړکونه یې بند کړي دي. دا چې د څه په خاطر بند کړي، یو فکر کوم چې دا د کرکټ میچونه هم دي د دې په خاطر یې بند کړی، لکه پښتونخوا او پنجاب خپل منځونو کې څه میچ لګولی که څه حساب دی، د دې په خاطر روډونه یې بند کړي وي. نو نشو چې ما تاسو ته د لارې نه هم ویډیو وکړم، خو زه خوشبختانه یم چې موږ ځان پارلره پورې ورسوله راغلو. نو دا د آیلین خواهش و چې نن شپه به ما پارلر ته بوځي. نو ما ویل چې صبر چې اوس خو مطلب نیا یې ځانه جوړه کړې ده، زه خو څه نشم ویلی. نو ګورو چې څه کوي. آیلین ته اوس به څه کوې دلته؟ جان د ویښتو کلر، ویښته کلر به وکړم. ویښتو کلر، نور کټینګ به کوې؟ ویښته دې غټ شوي دي ډېر؟ غټ دي خو لنډ به یې کړم. بیا به هم کټینګ پکې کې؟ کټینګ به وکړم او کلر او کټینګ. ښه دې نه علاوه نور څه نه کې؟ نه کې. ښه نوره ماشاءالله آیلین خو تاسو نه ده لیدلې، خو ما لیدلې ډېره ښایسته ده. نو څه ته ضرورت هم نه لري، خو ویښتو کټینګ او کلر به کوي. نو ګورو چې مطلب 100 روپۍ به ترې اخلي. 100 روپۍ دې راوړي ځان سره، دا ووایه ماته. هر څه تپوس د جیب تپوس نه. څنګه؟ د هر څه تپوس د جیب نه، د جیب نه، د جیب تپوس ونه کوم. وله دا خبره رښتیا وکړه. بل ورځ ما یو چا سره ماسې مطلب ناست ول، خبرې مبرې مې کولې. ما ستا تنخواه څومره ده؟ وایي چې شی ما ستاسو تنخواه مطلب څومره دی؟ وایي چې اوس زما لږ کارونه دي. ښه او ما سره ناست مطلب خپل هغه تنخواه یې ونه ویلې، نه پوهېږم چې دا ولې. او دلته به مایډې مې نه تپوس وکړو. مایډې مې دلته راشئ تاسو. نو ګورو چې مطلب مخکې ما هم دلته یو خپرونه کړې وه، نو دوی وایي چې مطلب زموږ د پارلر لږ شانتې هغه پروموشن وکوئ. ګورو چې مطلب په اختر روان دی او خپل کسټمر لپاره څه آفر لګولی او که نه. ښه السلام علیکم. وعلیکم السلام. ښه آیلین هغه مایک تاسو دوی ته ورکئ.
ورکړئ تاسو میک ورته ورکړئ چې دا آواز راشي. ګل د سبا پالر خو ما تاسو ته مخکې ویلي وو که نه چې دوی اخلاق ماشاءالله ډېر زبردست اخلاق لري. ښه نو دا د پالر هغه مشره مطلب چې میک اپ کوي واقعا چې هغه لاس کې یو داسې نور شانتې دی نه چې مطلب کله چاته کار وکړو چې څومره هم بدرنګه وي که نه هغه ښایسته کېږي لکه زما رنګ کې. څنګه یې جوړ په خیر طبیعت دې ښه دی؟ شکر الحمدلله تاسو ښه؟ شکر ده. ولې داسې غوسه غوسه کې راته ګورې؟ غوسه خو نه یم بس کار مې ستړی کړی وو. ها روژه دې سر ته ختلې وه او ستړې وې ستړی وو کار ماشاءالله واقعا. نو کتونکو چې سهار نه راشي تر ماخوتن او لږ څه مطلب روژه ماتې وکړي او بیا کار ته ودرېږي دا ډېره زیاته مشکل کار دی که نه. نو اوسه پورې څه کسټمر جنګ منګ شوی دی روژه کې جنګونو سیزن وي که نه په دې خاطر داسې سم نه دي شوي. ها وایي روژه کې د جنګونو هغه وي که نه سیزن لګېدلی وي. زمونږ ځای کې دا کار نه کېږي. ها مخ خو دې یو ډب راله راکړو هغه څنګه دوستانو ګپ لګوم داسې رسکېږي ښه چې دې سره زه ګپ هم لګوم نو تاسو زړه کې ما لیاسې زه ګپ لګوم واقعا چې د ما مخکې کور کې ویلې که نه چې ماشاءالله ښه بااخلاقه خلک دي او داسې ډېر ښه دي. نو ښه اوس تاسو مطلب زه خبره شوې یم چې په اختر په خاطر تاسو افر لګولی دا رښتیا دی؟ جی جی افر څه کې افر لګېدلی؟ ویښتو کټینګ کې ویښتو کټینګ کې لګولې دي هایډرا فیشل کې لګولې دي کلر کې لګولې دي مینی پیډیک باندې لګولې دي ډېر ښه ښه افرونه دي موږ سره. ها مطلب 100% افر لګېدلی څه کې 30% آف دی 20% آف دی 50% آف دی او ما لپاره تاسو لپاره فری دی جی او ما لپاره فری دی. ښه تاسو دوستانو شاهد اوسئ ښه چې ما لپاره فری دی که یو روپۍ دې رانه وغوښتو که نه بیا د خیر نشته ډارکي ګوره هغه در کوم دمکیانې در کوم درله ګوره ښه. نو کتونکو تاسو هم ګل د سبا پالر ته راشئ. کتونکو زه چې مړې ته تللی وم که نه زما خپه خوږه شوې وه که نه نو تاسو دا وګورئ که نه زما نوک شین شوی هم دی او بل دا مطلب اوس غورځېږي نیمه پال د اختر ته مې ساتلې که نه دا غورځي د داسې لاره شته چې مطلب واپس یې کلکو وی لګو دا پهله چیک کو کنه پهله چیک کو بیا به وګورو بیا به تاسو ته ووایو چې دې سره کتونکو دې نه ډېره زیاته پتنګه یم داسې ښکار لکه خیرن پاسل کې ډېرې صفا دي ښه خو داسې مطلب چې زه کله پیزا راچوم ما ته خپله فیل کېږي چې داسې ما ته ښکاري لکه خیرن چې وي په داسې فصل کې د هغه زما نوک وینه جمع کړې وه که نه جی جی نو کسټمر هم ناست دی نو آیلین جانه غواړي چې خپل ویښتو ته کلر ورکړي او کټینګ وکړي نو دې له به تاسو هم کار وکوئ. خیر که زما لږ څه کار وکړو زه خو ډېره زیاته ساده جینۍ یم که نه جی جی ښکاري راته ښکاري که نه یې وې زه خو مطلب په میک اپ په دې څیزونو نه پوهېږم که نه او میک اپ هم نه کوم نو په دې خاطر نو نن مې نیچرل بیوټي دی که نه ستاسو نیچرل بیوټي دی که نه بلکل دا وګورئ که یو ښځه وه که نه یو ټوکه مې رایاده شوه وایي دومره مخې سپینو هغه بل دې تپوس کړی چې ولې دا ستاسو مخ دومره سپین شوی دی وایي زه خو ډېر زیات نفلونه کوم یو 2 رکعته سیوا کوو چې دا غاړه دې ورسره سپینه شي نو ګورې دوستانو زه ټول یو رنګ کې یم ښه نو دا خو څه وایي د الله قدرت دی الله قدرت لکه ستاسو رنګ تاسو ماشاءالله وګورئ څومره ښایسته یې الحمدلله نو کتونکو الحمدلله جی جی ځان نه متاثره یې جوړې ډېر مینه کوم 100% ځان نه متاثره یې 100% ماشاءالله نو دغه شانتې اول وې ځان د بیا جهان دی انسان باید اول ځان سره مینه وکړي که نه موږ د خلکو نه دا توقع کوو چې ولا دا مینه موږ سره نه کوي هغه نه کوي دا ما سره داسې کوي هغه کوي خو انسان باید داسې کار وکړي چې اول خپل ځان سره مینه وکړي بیا د نور سره مینه وکړي. ښه کتونکو تاسو موږ سره پاتې شئ او چېرته مو زه چینل خامخا سبسکرایب کړئ او د ګل د سبا لوکیشن چېرته دی میډم تاسو خپل لوکیشن موږ ته وایي. ښه زه وایم هغوی نه پوهېږم چې ولې لکه د آیلین په شانتې سترس لاندې تللی دی که نه چرګانو چوک افضل پلازا او سوسوزی پلازا څنګه سوسوزی پلازا سوسوزی مطلب سوزکیانې پکې ډېرې دي سوزکیانې پکې ډېرې سوزکي خو ما خو نه لیدله سوسوزی پلازا سوسوزی څه مطلب تم نه پوهېږي دا زموږ مالکان ته به پته یي که نه مرکز نه لږ دی خوا دی افضل دومره ژبه دې نه وي لکه زما په شانتې راشي ووایه افضل الکترونیکس سره ښه نو تاسو دغلته راشئ او د دوی کار یو ځلې چک کوئ وګورئ چې ماشاءالله څومره ښایسته زبردست کار کوي نو تاسو موږ سره پاتې شئ او دلته هم ډېر زیات کاسټمر دی دومره زیات ماشاءالله راغلي دي نو کاش د ټول اجازت وی که نه دا تاسو ته به مې ښودل خو موږ سره پاتې شئ چېرته مه ځئ.
سستی ده شازو लेके और केजी वीडियो बनाई मोबाइल लेके دا ویډیو به بیا ماته سینډ کړه ماته سینډ کې بیا کټینګ را روان دی ګوري زما هم پکې شوق راغی وی یو ګوري بل لمسېږي آیلین مې ولیدله دومره ښایسته شوه څه وایي بلکل یې مې بخیلي راغله یو 2 کاله وشو دا مې تاسو ته ساتلي مالې چې هسې نه هم سلما ته ځم دی به راله ښایسته وینځل کوي او کټینګ به راله کوي او ږمنځ به یې کي راله لکه تیار مړی چې څوک چې چاله په خوله کې ورکړي که نه سم خوند کوي نو دغه شان دی دا وګورئ کتونکو تکلیف دی تکلیف وباسي ښه او د لاس ماشاءالله ښه ده ما ورباندې مطلب تېر ځل یې هم کټینګ کړی و واپس غټ شو ویښته مې که نه په دې وجه دوباره رالمه دغه شانته دا لایټ ولګو چې دا لاسونه خو مې پکې لکه سپین راشي پرېږده مړه تور لاسونه دې سپینېږي نه ولې ښایسته راشي دا وګورئ دا کنولیه داسې خرابه کړې راته او دا چې ګوري دوستانو دا را سره سلما جنګ کړی و نو دا یې شکارې کړی و دا بجلی زی او راځي که نه پښتونخوا د کتونکو څه وکړو نو وخت پس غټېږي به زما ویښته دا انشاءالله زما د لاس سزا او واقعا ما دوستانو تېر ځلې هم په سلما باندې ویښتو کټینګ کړی او واقعا ډېر ښایسته لاس یې دی که نه لکه زر ویښته غټېږي رسېږي یو نیم وي چې ویښته ته کټینګ وکړي هغه ویښته ویښتو نه به هم سړی خیر نه ګوري خو ما د دوی لاس هغه څه وایي برکت لیدلی واپس ما راشه بیا لږ راته لږ شان کټینګ وکړه ډېر نه هسې نه یو 6 تاره ویښته دي دا هم لاړ شي سر وخوري سلما اختر کې به چېرته لاړ شي چېرته به ځي او که نه کور کې به اختر تېری زه کور کې یم زمونږ کور ته مېلمانه ډېر ځي راځي نیټین مینا راځي که نه سل پیرې راشي څه به راته تیاری چې تاسو څه وې د خوراک په خاطر ځم تا خو پالر کې هم ګورم زه روجي ډېر ښایسته پخوم تا د به روجي ډېر ښایسته پخه کوم صرف وریجې که نه غوښه هم ورسره غوښه نه چکن روز به درله پخه کوم دروغ وایي که نه 100% دروغ وایي 100% دروغ وایي 100% دروغ وایي کتونکو دا جالسي فیل کوي مانه داسې ملګري چې لرئ که نه بیا دښمن ته حاجت نشته که څنګه سلما دا داسې غټه دښمنه ده چې بهرنی دښمن ضرورت نشته که نه ما ویل چې زه راشم لږ پکې هغه وکړم رزیلتوب وکړم خو دلته غټه څه شی ورته وایي دې نه ما اوس بنګړي وغوښتلو ما له ایرانه کړو ولې بنګړي نه ورکوئ بس یو ځل مې ورکړی دی که نه یو ځل ورله ورکړی بس یو ځل ورته بنګړي ورکړی کتونکو نورې نه ورکوي ورته او ما بله ورځ بابا نه بنګړي واغوستو هغه ټول رانه مات شو ما سره ګزاره کوم دې سره ډېر مې ګزاره نو ستا د لاس بنګړي ماته نه دواړه لاسونه یو ځای کړم ستاسې د لاس بنګړي بیا هم نه راځي ما کې به وغټي کتونکو وګورئ ښه کټینګ څومره ښایسته په کمال کټینګ کوي واه 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 جي واه غزل خو لاړه بدله شوه
نور تاسو هم نه پیژنم. ها ګران دوستانو، نو سلما جانا او مایډما ډېر ښایسته زبردست کار و. دا د ما ویښتو کټینګ وکړو، نه پوهېږم بجلي هم نشته، خیر چې توره توره ښکارو، نو په اصل کې نو تاسو پوهېږئ. ښه نو زه اختر شپې ورځې دي که نه یو ښایسته ښکلې زمزمه راته وکړه، مطلب ستاسو غږ واورو، دومره یو زبردست غږ لري دوی که نه چې واه. ښه نو ګورم چې دوی یو سندره راته زمزمه کې. ښه نو تاسو پاتې شئ چې دغه کومه سندره چې ماته غوښتنه کړې وه، مطلب اردو وه که نه؟ کوم یو وه؟ اردو وه؟ اردو وه جوړې. پښتو ولې نه وایې؟ نو پښتو کې نه راځي. پښتو کې د دوی نوم معنی بار بار هېرېږي. شازیه، تاسو مخکې ماته یو پښتو هغه کړې وه که نه، لکه مطلب ترانم زمزمه کړې وه، اوس د یاد شي هغه کوم یو وه؟ هغه مطلب دوستانو ما ټیک ټاک کې اچولې وه، خو ډېر خلکو خوښه کړله که نه، نو صبر شي زما لږ لږ په یاد دي. او دا مې باور دی لیونی زړه صبرولی، دا مې باور دی لیونی زړه صبرولی نشي، ما هېرولی نشي بغیر له مانه د چا سترګو ته کتلی نشي، ما هېرولی نشي، ما هېرولی نشي. ښه او که د هیر کي نو بیا به څه وشي؟ ښه الله دې نیک هغه به په سترګو ړوند شي چې داسې یو ښځه هېروي، داسې یو کس هېروي. थक गया पानिया न पुड़ पुड़ के गला से दिल दिया सुन सुन के आवेगा मना डाडा सानो तंग थक गया पानिया न पुड़ पुड़ के गला से दिल दिया पुड़ के गला से दिल दिया सुन सुन के डाडा तंग की तो तंग सजना बदल लवंग के को चुन चुन के सानू प्यार दिया पूनिया चढ़ा के सानू प्यार दिया पूनिया चढ़ा के ते खोर माही किथे रह गया. वाह 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 क्या बात है, क्या कमाल है, सोने सोने उसे पे न पोएगा मनोरा चित्ता दे माना लग रहा था वाह चिदी उर्दू किसे माना वा शाजिया मैडम दे माना दारा लमाना के चूज वाह से पोई शे हो गना जान सुंदर देनो हां दे सेवेल मतलब सेवेले دا نورجهان سندر دی او دی وی چې ماته د مینه په لار د ډېر لرې دی بوتلو او تمانه لرې لاړې د مینه په پوڼو باندې وختلې او بیا ماته وی چې لکه ما نه ډېر لرې لاړې او چې ته راشې نو زه به تا نه بدل واخلم. دې دا مطلب مړ به کی کاش چې زما لاس کې راشي زه به مړ کړم. مینه مو کړې ډېر اوس شته او کتلې شته الحمدلله شته. زه شکر دی. کله کله جنګونه کوئ؟ ډېر زموږ جنګونه کېږي. جنګونه کېږي مینه کې بیا ډېر زیات جنګونه کېږي، رښتیا خبره ده. بس اوس فلحال هغه ما سره مینه نه کوي، زه ورسره ډېره کوم. اوس ولې مینه نه کوي هغه تاسو سره؟ وجه بس چې بس درېیمه پکې راشي نو خامخا مینه ختمېږي پکې. نو خبره دا ده که نه باید انسان درېیم کس ژوند کې نه راولي که نه نو بس ټول عمر به هغې سره مینه کوم، ټول ژوند به هغې سره مینه کوي. که هغه مینه کوي او که نه کوي هغه کوي که نه کوي او تاسو ورسره مینه ټول ژوند کوئ. د هغې په نوم دی. ګوره اکثر وایي که نه چې زنانه بې وفا یي، نو دنه معلومیږي چې هېڅکله هم یو زنانه بې وفا نشي کېدی. مطلب هغه نارینه ورسره مینه هم نه کوي، دا وایي چې هغه مینه هم راسره نه کوي، څه فرق نه کوي، خو زه به ورسره مینه کوم. ټول عمر به ټول عمر به ورسره مینه کوي. زما ژوند د هغې نوم باندې دی او هغه مینه نه کوي. اوس نه کوي، پهلې خو پهلې کوله. نو ګوره دغه زیاتر خلک وي که نه مینه چل هغه ښولې دی، مینې چل هغه ښولې. اوس جاړې ولې؟ بس یادېږي که نه یادېږي. اسې یو خبره ده مینه زوروره ده، مینه زوروره، مینه زوروره وي په رښتیا که نه؟ رښتیا ډېره زوروره که نه. نو کتونکو دا ویډیو پټ پټ راځي ډېر پټ پټ راځي، خو بس نور مطلب داسې بیا اظهار نشي کولی چې زما مینه اوسه پورې شته تاسو سره، دا ډېره سخته وي. نو اکثر دا سړي وي که نه چې ښځې بې وفا یي، پټ پټ ځي راځي نو خامخا نو بس مینه کوي، مینه کوي خو ورته مطلب نشي ویلی یک طرفه مین. بس ټول عمر زه الله دې د
مبارک میاشت په خاطر د ګوزره کې هم رحم واچي تاسو ته دوباره راشي او تاسو ټول مستقبل ژوند یو ځای تیر شي. امين بس تاسو هم په امین وای دعا وکوي. نو کتونکو بیا نه وای چې جنکیانه بې وفایي ګنې خیر هم نشته ګوره ښه. نو همیشه الزام لګوي په ښځو په جنکیانو باندې نجونو باندې چې دوی بې وفا دي چې یو بل پیدا کړي فلانې وډنګرې قطارې جوړوي. نو دا ښځینه وفاداري که سړي ورسره په شرط سړي ورسره وفا وکړي. زه الله تا هم خپل مینې ته ورسوي چې څوک هم د زړه نه یو بل ته مینه کوي یو بل سره هغه دې ورسوي. امين او شازیه داسې پټ پټ خاندي ولي. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. ښه کتونکو دوستانو دښمنانو مینهوالو بیا هم دوباره چې راغلاست ګورې ما ویښتو کټینګ وکړله. نو تاسو د سلما جانه او د شازیه جانه خبرې هم اورېدلې او نو ښایسته زمزمه یې هم وکړله ترانه مې وکړله. نو هغوی خپل د زړه درد پکې اظهار کړله. نو کتونکو خوا کې را سره چې ګورئ آیلین جانه هم دا چې د مبارک مخې تاسو ګورئ چې ماشاءالله څومره ښایسته ده که نه څومره چې ما تعریف کړی و. السلام علیکم بیا هم سلام مجدد. څنګه سلام باشه شکر. څنګه طبیعت دې ښه دی؟ شکر دی مننه ښه یم. ښه ګوره اول ورځ د ده تاثیر لاندې زه لاړم. ښه نو خپل کار نه راځي او که نه ویښتو کټینګ شو او کلر شو خوښ دې شو؟ ډېر ښایسته راغلی هر څه سیټ کوم ډېر ښایسته ښایسته و که نه؟ ښایسته کلر وکړو کټینګ و ډېر ښایسته هر څه. او بالکل مطلب د دوی هغه رنګ کې کېناستېدل ځینې رنګونه کلرونه وي چې ویښتو له کلر ورکړي هغه انسان ورسره ډېرې بدې ښکاري بل شانتې ښکاري. خو آیلین کار ډېر ښایسته کار یې ورته وکړه. لږ هم پرېږدئ که نه ډانس مه کوه. هغوی مطلب داسې نخرې کوي دوستانو چې غواړي خپرونه راباندې خرابه کړي. نو دا د آیلین جانه دې نه پس به همیشه ما سره په خپرونو کې وي. نو ډېره زیاته خوشحاله یم چې داسې یو بااستعداده تکړه جنۍ زما خوا کې ما سره څنګ په څنګ ولاړه ده. نو همیشه به ما سره وي. نو تاسو هم دې نه پس زموږ چینل وګورئ. نو ډېر خبرې ورسره نه کوم ولې چې نن یې نه چېړم نن بیا هم زما میلمنه ده خو سر د سبا نه دوستانو زه پوه شه او زما خدای پوه شه چې دې سره به زه څه کوم. نو ګرانو کتونکو دا وه د نن ورځې خپرونه چې ما تاسو ته وړاندې کړله. زه او آیلین جان چې بیا هم ستاسو په وړاندې چوپړ کې حاضرېږو هر چېرته چې اصلي خاط خوشحاله او کامیاب اوسي. اللهم مل ښه وختونه او ښې شېبې څه ویل لري خپل کتونکو مینهوالو ته؟ خاصه ویل نشته. ښه اختر را روان دی نو تاسو ښایسته ښایسته جوړې ځاله چې اختر کې اختر یې په خوشحالۍ په تېر کړي بس ته او په خوشحاله تېر کړي دا ښه اختر په خوشحالۍ تېر کړئ ښه انشاءالله. نو ښه وختونه او ښې شېبې. الله